بسم الله الرحمن الرحیم. محترم خویندو، ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن به خبرې کوو د هغه څیز باره کې چې کم ښکاري، کم مخامخ دی زمونږ د شخصیت آینه دار دی، هغه دی چې زمونږ چمړه، زمونږ سکین. نو د سکین مختلف داسې بیماریان دي چې هغه بنده ته څه کاسمیټک پرپز دپاره، یعنی هغه ښه نه لګي که تا په مخ باندې یا په سکین باندې په صفا ځایونو باندې چېرته انسان ته ښکاري واضحه چې کوم د سکین زموږ ایریاز دي په هغې باندې که چېرته داغونه وي، په هغې باندې که چېرته سپوڼې وي، مختلف قسم د سکین څه اریټیشن وي، نو هغه ډېر بد لګي او اکثر خلک د احساس کمتري شکار شي چې یاره زما په سکین باندې دا څیز ولې دی، دا خارښ ولې دی، یا دا داغ ولې دی، یا دا زما سکین خراب ولې دی، خشک ولې دی، یا دا چاودی ولې دی. نو داسې مختلف قسمه څیزونه دي او څه بیا داسې دي چې هغه که ښکاري هم نه، خو هغې سره بنده ته تکلیف دومره وي لکه سوځې، درد یا خارښ. دا داسې څیزونه دي چې د هغې د وجې نه زمونږ هغه ژوند هغه کاسمیټیکلي خو موږ ته پته نه لګي، لکه څه مسله داسې چاته نه ښکاري، خو کوم انسان باندې چې هغه وي نو د هغې د وجې نه هغه ته تکلیف زیات وي، لکه د چمړې سوځې، د چمړې خارښ، د هغې درد، دا مختلف داسې څیزونه دي. نن د یو بیمارۍ باره کې خبره کومه. زمونږ پښتانه چې کوم دی نو موږ اکثر له تاسو به کتلي وي په چمړه باندې کم قسم ریش هم چې راشي، کم قسم داغ یا کم قسم سکیلز یا څه هم چې راشي، نو مونږ وایو یاره د فلاني کس باندې سپوڼې دی. نو اوس په چمړه باندې دا ریش چې راځي دا مختلف څیزونه کیدی شي، دا بیکټیریل انفیکشن هم کیدی شي، دا فنګل انفیکشن هم کیدی شي، دا هسې د چمړې خشکوالی چې کوم ته ایگزیما وایي دا ایگزیما هم کیدی شي. او د ایگزیما نه علاوه بیا نور داسې بیماریانې چې کومې د چمړې دایمي بیماریانې دي لکه سورایسس چې کوم د داسې بیماري ده چې اته د وجود نه جرړې نه ختمولی نه شي، خو هغه ته کنټرول ساتلی شي. نو نن خبره کوو جناب د سورایسس باره کې چې دا سورایسس دا عام سپوڼې نه دی، دا په وجود باندې کله راشي، دا ولې د وجود نه ختمیږي، ولې ټول عمر دغه انسان چې کوم دی نو دې سره تر مخه وي او دا دوایانو سره ټیک شي چې دوایانې ختمې شي، دا شی بیا شروع شي، کله ډیر زیات شي، کله تر میاشتو پورې، کله بالکل ټیک شي. نو سورایسس یو داسې بیماری ده، یو آټو امیون بیماری ده. زمونږ د وجود چې کوم خپل مدافعتي نظام دی زمونږ سکین اگینسٹ دغه شي، او دا سورایسس چې کوم دی د دې څه وجه نه ده معلوم. دا زمونږ سکین کې اکثر خلکو ته دا پرابلم وي. فیمیلیل د دې بالکل موروثي دغه کیدی شي، لکه مور او پلار کې کوي نو خاندان کې دا بالکل بچو ته موروثي طور دا منتقل کیدی شي. نو اکثر لا په خاندان کې اکثر ویره زما مور پلار ته دا بیماری و نو ماتم دا بیماری ده. نو سورایسس داسې بیماری ده چې هغه موروثي طور بچو ته هم ترانسفر کیدی شي او د ژوند په یو حصہ کې هغې ته هم د سکین دا پرابلم کیدی شي. اوس په دې کې نارملی کیږي څه؟ په دې کې دا کیږي چې په چمړه باندې سختوالی راشي، په چمړه باندې سوروالی راشي، یا څنګه سپوڼې چې ورته پښتو کې موږ د سپوڼې په شان یو شی راشي، یو ریش راشي چې کوم خارښ هم کوي، کله کله درد او سوځې هم کوي. او دا اکثر لا موږ ورته ایکسټنسر سرفیسز وایو، لکه زموږ دا لاس چې کوم دی د دې دا طرف او دا شاته طرف، نو دا شاته طرف چې کوم دی ته موږ ایکسټنسر سرفیسز وایو. اکثر لا په دې طرف باندې زیات وي، داسې د خپو چې دا رقم د مخې طرفونه دي په دې باندې زیات وي. او زیاتتر بیا دویمه خبره دا چې کم جوړونه دي زموږ غټ جوړونه خاص کر اغلته کې خصوصا زموږ چې کم دا البوز دي، زموږ دا سنگل چې کم دا په دې ایریا کې زیات وي. دې نه علاوه په سټ باندې، په بیک باندې، په ملا باندې هم کیدی شي، په خېټه باندې هم کیدی شي، خو زیاتر په ایکسټنسر سرفیسز جاینټ سره او بیک باندې په دې ایریاز باندې په ملا باندې دا زیات وي. اوس د دې مختلف قسمونه کیدی شي لکه د سورایسس، پلاک سورایسس چې مختلف پلاکس وي، جنرالایزد چې کوم ډیر چمړې ډیره ایریا رانیولې وي، یا داسې په ټول بدن باندې. نو سورایسس دا ډیر طریقو سره کیدی شي. بل دا سکالپ کې یعنی په سر کې هم سورایسس کیدی شي، په فیس باندې، په مخ باندې هم سورایسس کیدی شي، هغه د دانو په شکل کې یا د ریش په شکل کې یا د سپوڼې په شکل کې. نو مختلف طریقو سره دا سورایسس کیدی شي. خو اکثر لکه تاسو ډاکټر لاړ شئ، تاسو ته خپل چېرته سپوڼې یا سکین ریش وښي نو ډاکټر تاسو ته اکثر وایي چې خپلې ګوډې وښایه، خپلې سنګلې ماته وښایه، خپله ملا ماته وښایه. هغه کتل غواړي چې آیا دا سورایسس خو نه دی، ځکه چې سورایسس اکثر څنګه تاسو ته مو وویل چې ډارسل سرفیسز او سنګلې دغسې ګوډې او ملا دغه ایریاز پکې دا زیات انوالو وي. دې نه علاوه ایریاز هم پکې انوالو کیدی شي، په چیسټ باندې، په سر کې څنګه ما تاسو ته ویل د سر چمړه کې هم کیدلی شي. سورایسس دا یو داسې بیماري ده څنګه ما تاسو ته چې د دې محکم علاج نشته، چې لکه مطلب داسې علاج موږ وکړو چې دا ختم شي او د سورایسس بیا کیږي نه. نو دې کې
مختلف داسې دغه وي چې دې ته ریلیپس اینډ ریمیشن هغه چې دا شی ختم شو، ریلیپس چې دا بیا راغو، نو دا ریلیپسینګ ریمیټینګ بیماری ده. بعض اوقات چې کوم دی نو سورایسس یو اکټیو حالت کې مسلسل پاتې کیږي چې کنټینیوس یا کرونیک اکټیو سورایسس هغه ته وایي چې کرونیکلی تر لوی وخت پورې اکټیولی دا ستاسو وجود کې موجود وي، مکمل طور ختمیږي نه. نو مختلف طریقو سره، مختلف پریزنټیشن سره، مختلف اوقاتو کې تاسو ته سورایسس په سکین باندې د دې د ریش کار کېدی شي. بل دا چې خارښ کوي، کله کله درد او سوځي هم کوي. اوس د دې علاج سورایسس که چاته وي د هغې عوامل چې کوم سره دا زیاتېدی شي، سیګریټ سموکینګ سره دا زیاتېدی شي کوم خلکو کې. اکثر چې کوم دی نو مختلف خلک د بلډ پریشر سره داسې دوایانې دي، ایس انهبیټر وغیره دا څیزونه چې هغې سره دا سورایسس زیاتېدی شي. خصوصا بیا چې کومې د دردونو ګولۍ دي انسیډز هغې سره دا زیاتېدی شي. اکثر خلکو ته د بلډ پریشر دا کوم بیټا بلاکرز چې کوم دي دې دوایانو سره هم دا زیاتېدی شي. نو دوایانو سره هم زیاتېدی شي. اکثر خلک وایي ماته دې دوای نه الرجي ده، یا وایي چې تا مله دا دوی راکړې وه دونه ګرمه وه چې په ما باندې دانې روخې جوړې. نو دا ګرم او یخ پکې څه نه وي، دا اکثر له د سورایسس مختلف دوایانو سره فلیر اپ شي، لکه دا زیات شي. نو دې فلیر ته چې کوم دی نو اکثر خلک بیا وایي یاره ګرمه دوی مې واچوله، یا زه چې کوم دی دوای نشم خوړی. او ایون دا وایټامین B12 چې کوم دی، ویټامین B12 د طاقت دوی ده، هغه اکثر خلک وایي یاره دا طاقت دوای نه ډېرې ګرمې ده چې زه خورم زما په سکین باندې ریش راشي. سورایسس چې کوم دی وایټامین B12 د هغې استعمال سره هم کله کله زیاتېدی شي. نو دا مختلف دوایانې یا مختلف خوراکونه داسي چې هغې سره دا زیاتېدی شي. اکثر خلک نور ته چې د هغې دغه زیات شي هغه ټایم کې هم دا زیاتېدی شي. نو دغه خلکو دپاره چاته چې سورایسس دی هغې دپاره یو څو څیزونه داسې دي چې ډېر زیات ضروري دي که د هغې خیال وساتي دې سورایسس نه هغې ځان ساتلی شي. ټول نه اول څیز د خپل جسم د صفایي خیال ساتل، خپل سکین د صفایي خیال ساتل، د اوبو مقدار زیات ساتل چې ډي هایډریشن ونه شي. چې د اوبو مقدار زیات وي، هایډریشن سټیټس ښه وي، د سورایسس چې دا کم مسلې دي دا کم نه کم وي. بیا چې کوم دی نو موږ سره نیچرلی موږ ته دا غوړ څیزونه لکه اولیو آیل، د شړشمو تیل شو، یا دې نه علاوه وایټ پټرولیم جلی شو، الوویرا جل شولو، یا دې نه علاوه لیکوډ پرافین شولو، یا نور داسې غوړ ایمولینټس چې څه ته موږ وایو چې هغې سره د سکین نارمل ټیکسچر دا برقرار وي. نو دا غوړ ایمولینټ، دا ایمولینټس چې کوم دی دا موږ په خپل سکین اپلای کولی شو، زموږ د سکین دا مویسچر برقرار وي او دې سره چې کوم دی نو دا سورایسس دا کم نه کم حالاتو کې وي. بیا انټي انفلیمیټري دپاره چې د سکین کې انفلیمیشن کمي، ځکه د سکین کې انفلیمیشن زیات دی نو سکین تھیک هم شي، په دې دانې هم روخیږي، په دې خارښ هم راشي. اوس د دې تھیکنس او انفلیمیشن کمولو دپاره مونږه په لو ډوز کې په ایریا ډیپینډ کوي چې ستاسو فیس دی، که ستاسو سر دی، که ستاسو ایکسټینسر سرفیسز دي، که بیک دی، که خپې دي، په کوم ایریا باندې دی د مختلف پوټنسي سټیرویډز، بیا لو پوټنسي، میډیم، انټرمیډیټ پوټنسي او های پوټنسي چې کوم سټیرویډز دي هغه مونږ یوز کوو. په فلیر کې چې کله د سورایسس په پیک باندې مونږ های ډوز او های پوټنسي سټیرویډز ورکو، هغې سره چې کله کنټرول شي بیا ورو د هغې پوټنسي کم کړو او ورو لو پوټنسي یا میډیم پوټنسي چې کوم سټیرویډز دي هغې ته راشو او دا استعمالو. ځکه چې های پوټنسي سټیرویډز تر ډېرې مودې پورې استعمال کړي نو سکین کې هغه نورې مسلې هم راوستی شي. دې سټیرویډز نه علاوه چاته چې د لوکل اپلیکیشن سره فرق نه کېږي هغې ته موږ اورل سټیرویډز هم ورکولی شو، هغې سره ګزارو شي. که هغې سره ونه شي بار بار فلیر اپ کېږي نو دې خلکو ته موږ میتوټریکسیټ هم ورکولی شو. لکه اکثر له د سورایسس چې کوم مریضان دي موږ ورته یو ګولی ورکو چې دا به ته هفته کې یو ځل خوري، د جمعې پر ورځ به دا ګولی خوري او دقسې ګولی دا میتوټریکسیټ دا موږ اکثر له د جوړونو چې کوم بیماران دي د روماټایډ ارترایټس والا یا کم سیسټمیک لوپس اریتمیټوسس دی دغه قسم بیماریانو کې آټو امیون ډیزیز لپاره ورکو. دې نه علاوه د سورایسس کې موږ مختلف نور ایمیونو سپریشن موږ کوو چې دا ایمیونټي ویک شي، هغې دپاره مختلف نورې دوایانې چې دا ایمیونټي کمزوري کو عام ورته ورکو چې یاره د دې کس ایمیونټي کمزوري چې د خپل سکین یا خپل بدن خپل ځان ته نقصان نه رسوي او د سورایسس دا عمل چې کوم دی دا کم نه کم وي نو هغه هم ورته ورکو. بیا که هغې سره هم ونه شي نو نن سبا نوي ایجنټس راغلي چې کوم ډېر زیات ګران دي، یو انجکشن 50,000 روپۍ، یو لک روپۍ پر انجکشن وي چې هغې ته موږ بایولوجیکل ایجنټس وایو. بایولوجیکل ایجنټس داسې ده چې که بیا د ایمیونو سپریشن سره هم ونه شي نو موږ دې ته بایولوجیکل ایجنټس ورکو، ایمیونوګلوبولینز ورکو، دا مختلف څیزونه ورکو. هغې سره دغه انجکشنو سره د دې علاج وشي او د سورایسس چې کوم دی کافي حده پورې ښه شي او د دې د فلیرز چې کوم دي یا د دې د بار بار ریلیپسز یا د بار بار چې دا ریپیټ کیږي دا ورسره ډېر حده پورې کم شي او ډېر حده پورې کنټرول شي. نو دا یو څو څیزونه دي. سورایسس چې کوم مریضان دي هغې ته دا خواست دی چې د خپل سکین خپل صفایي دې خیال ساتي، د نور نه ایکسپوژر نه دې ځان ساتي، خپل سکین خصوصا په یخنۍ ګرمۍ کې د خپل سکین ایمولینټس او مویسچر
د دې خیال ساتي ښکلی غونته مویسچرایزر په یخنۍ ګرمۍ کې استعمالوي او دغسې د خپل خوراک خیال ساتي او هغه څیزونه چې کوم دي دپاره ښه نه دي هغه دوایانو نه هغه څیزونو نه ځان لرې ساتي. محترمو امید لرم چې دا ډسکشن یا دا معلومات ستاسو دپاره به انشاءالله ډېر معلوماتي وي، ډېر اهم به وي او که تاسو ګڼئ چې معلوماتي دي نو دا ویډیوز خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم دا معلومات حاصل شي او انشاءالله داسې نور معلوماتي ویډیوز سره به زه تاسو مخې ته راځم او تاسو انشاءالله موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ویډیو لایک ضرور کړئ او شیر ضرور کړئ. الله پامان.